د خوست کرکټ ادارې له لوري د ځوانو لوبغاړو د هڅونې په موخه د خوست میساینک کرکټ لوبغالي باندې د څلورو ټیمونو ترمنځ د کرکټ 500 سبریزې لوبې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د خوست دریو کلبونو ترڅنګ پکې د مرکز کابل کلب هم برخه اخیستې چې مسؤلین یې د کورني کرکټ په وده کې مهم یادوي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول نورې سیالۍ هم ځوانو لوبغاړو ته برابري کړي. نو څلور لوبډلې ګډون کړی دی چې په دې کې یوه ملي اکیډمي ده، یو د کابل نه ټیم راغلی دی، یو د محمد خان اکیډمي ده او یو د پارک اکیډمي ده. د دغه نه موږ هدف دغه دی که نه چې خپل د ځوانان خپله وړتیا وښیي په دې ټورنمنټو کې، ځکه موږ دا دوهم ټورنمنټ دی چې په لار اچولی دی د خوست ادارې طرف نه. ځوان لوبغاړي لوبېدل دا د هغو لوبغاړو سره بلدتیا ده د نور لوبغاړي چې د نور کوم ولایتونو لوبغاړي لري او د دوی د حالاتو سره همداسې د هغو لوبغاړو راتلل خوست ته د خوست کنډیشن سره، هوا سره، د خوست له پیچو سره همداسې موږ پلان کړی چې زموږ لوبډلې لاړې شي، نور ولایتو ته هم لاړې شي او د هغوی پیچونه مطالعه کړي، د هغوی کنډیشن مطالعه کړي. بلخوا په دغه سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي دغه ډول سیالۍ بې ساری ګام یادوي او له مسؤلینو غواړي چې د کرکټ د لا پرمختګ او د تنکیو لوبغاړو لوبو ته د هڅونې په موخه دی دغه ډول د کرکټ لوبې لا زیاتې کړي ترڅو دوی خپل پټ استعدادونه پکې روښانه کړي. ډېر خوشحاله یو چې دغسې لوبې موږ ته پر مخ اچولې دي تر څو دا نوي ځوانان له دوی څخه ډېره تجربه اخلي او دغه لوبې چې دي دوی ته ډېرې ګټورې تمامېږي. دا خو ډېره مهمه ده زموږ لپاره، ځکه چې د ولایتو تګ ته دا یو ټورې دي. سبا بل سبا انشاءالله که موږ 19 کیمپو کې یو ټورې به کوو، سره تیار به موږ بلد یو پکې، یا که موږ بلې ته ټورو ته ځو، نو دا ډېره مهمه ده چې یو سړی یا یو ځای ته ټور وکړي، بل ځای ته ټور وکړي. د میچو لپاره دا ډېره مهمه ده په کرکټ کې. نوي ځوانان کولی شي په دې میچونو کې ځان وښیي. له مسؤلینو څخه مو هیله ده چې داسې میچونه نور ډېر کړي، لا یې ډېر کړي چې د ځوانانو لپاره کار وشي، د ځوانان مخې ته راشي او ځوانان وځلیږي. موږ د کرکټ مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې نور هم دغسې لوبې زیاتې کړي موږ ته، تر څو ځوانان لوبغاړي دلته تشویق شي او لوبې وکړي، خپل استعدادونه وښیي، تر څو زموږ کرکټ لا هم ښه شي. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د فوټبال، والیبال او نورو رزمي لوبو ترڅنګ کرکټ هم زیات مینوال لري چې په دې وروستیو کې یو شمېر لوبغاړو لاسته راوړنې هم لرلې.